جهنميانو ته به داسې خوراک ورکړل کېږي که د دغې خوراک یو ټوکړه دی دنیا ته راوغورځېده نو په دې دنیا کې چې څومره هم جاندار دي او د هغې اسباب معیشت چې کوم دی به تباه وبا شي صرف د هغه وړې ټوکړې په وجه باندې لکه داسې جهنميانو ته به داسې خوراک ورکړل کېږي داسې ګنده خوراک به وي چې د هغه خوراک یو معمولي وړه ټوکړه که چېرې دې دنیا ته راغه نو د دې دنیا چې څومره هم د جاندارو اسباب معیشت دی به تباه وبا کېږي دا خبره چې کوم دا په نسائی کې په ترمذی کې او ابن ماجه کې دا خبره د جهنم حواله سره او د جهنميانو حواله سره راغلی ده یو طرف ته الله پاک دغه جهنميان ته ګوره جهنم کې به جهنم بل ځای کې ما یو سټیټمنټ کټو چې جهنم چې کله میدان حشر ته راځي کوم ځای کې چې دا جهنم لګي نو دې دپاره الله پاک 3 ارب څومره کروڑ فرشتي اوس په دې فګر کې زه غلطېږم ما په یو ویډیو هم کړی و چې څونه ارب فرشتي به دې دپاره مقرر کېږي چې دا جهنم له تاسو خپله سوچ وکړئ چې دا جهنم به څومره غټ جهنم وي نو الله پاک ته هر مؤمن مسلمان د جهنم نو ساتي د جهنم د وین نه د جهنم د اور نه د جهنم د تاون نه جهنم په نظر لیدل هو چې کوم دیغه د هم الله پاک هر مؤمن مسلمان او ساتي داغه د سترګې چې دا جهنم نه ویني لکه دومره خوفناک دومره بدترین جهنم به ویجی داغه اور داغه غ سزاګانې نو الله پاک دې موږ ټول ساتي کمنټ کې امین ضرور لیکي یو ویډیو مخکې ثواب پنیت باندې شریک کړئ.